ډېر خلکو په میسیج کې دا پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب د لیواتت څخه د بچ کېدلو دعا راوښیه، یو وظیفه راوښیه چې الله تعالی موږ د لیواتت څخه بچاو کړي، د هلک د زنا څخه الله موږ بچاو کړي، او هسې د زنا څخه الله موږ بچاو کړي. او که غواړئ چې الله تعالی دې تاسو د زنا څخه بچاو کړي، د شهوت د راتللو څخه الله تعالی تاسو بچاو کړي، او د هغه رقم د بدنظرۍ څخه د حرام نظر څخه الله تاسو بچاو کړي، نو د هغه دپاره یو داسې وظیفه، یو داسې ذکر دی چې د هغه برکت سره به الله تعالی د دې سختو ګناهونو څخه به تاسو حفاظت وکړي او تاسو به د هغه څخه راوګرځوي. نو هغه دعا زه به پر سکرین باندې هم درته ولیکم. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې خامخا در سره شیر کړئ چې کوم مسلمان وره پورې دا دعا ور ورسیږي چې هغه دا ووایي او د هغه په برکت سره د ګناهو څخه بچ سي. همدا ډېره ضروري ده. په دې وجه باندې تاسو ته وایم چې دا ویډیو در سره شیر کړئ. هغه دعا دا ده، تاسو تنها یو ځای کښېنئ، په مسجد کې یا په کور کې یو ځای یې کړ کښېنئ او دا دعا چې ده 100 واره ووایاست: یا حمیدو یا باعثو، یا حمیدو یا باعثو. دا به زه پر سکرین باندې هم درته ولیکم، او په دې کې 3 واره درود شریف اول، 3 واره درود شریف په اخره کې د دې وظیفې د ووایاست. یوازې تنها کښېنئ په یو کمره او په یو ځای کې، او دا دعا 100 واره یا حمیدو یا باعثو، او 3 واره درود شریف په اول کې، 3 واره په اخره کې. نو الله تعالی به دې برکت سره د لیواتت او د شهوت او د حرام د نظر د بدنظرۍ څخه الله تعالی ستاسو حفاظت وکړي.